واده غواړې خشي دي ورله خرڅې کړې تر ځمکې نو یا لکانو پلاټه جوړې کړې ټرپکې ځواني نه کې بربادي او کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی اچھا یو تاریخ چې خپلو کې خادي کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی کر لو شادی 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 کر لو شادی شادی راځه بس مې منم دی یاره ویمه دا جیګونه ویمه زما مبارک شه دا جیګونه یاره خو ویمه دا جیګونه خدای دې ژوندې لره نو کښېنه مړه سړیه جیګونه څېره مې ځان ته په خپله واچوله یا سپکه چې کله کښېني په ډولۍ پسې ځو نو خلک څېره واچي او دا ډزې مه ورکړي خبر یم چې دا غون خبر شي چې سنګي پارس واده دي ویمه دغسې دا جیګونه خدای دې ستا په شان ښایسته پلار هر چا له ورکړي کوم چې ما له راکړي دي ویمه خو دغه سنګي پارس نیټه کې خوده د واده هلکه ډډې مې واورېدې ډېر استاد کوي هغه نیټه کېښوده تاسو لا نه خبر سات خو ډېر خوب ملګری دی ما تا ته نه وایي چې دې به مونږ ته را ډوکه کوي ودې کتل زه حیران په دې یم که نه زه اوسه پورې چا ورکولی نه څنګه ورکړه دا خبره راځه کور ته ورځو وایه ورته مو چې مونږ خبر یو که نه اچھا میں تابع گجر بلو کے ساجی کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی کر لو شادی شادی اصلي ډمانو راځئ په ګډا به ولې ورځو په ډمامو ولې ورځو اله ډېر ډډې مې واورېدې دلته ولې وکړو ولې مې وکړو د سنګي پارس واده دي سنګي پارس واده دی ما وی که زوی دی وشو دا خو ډېر ظالمه نو ښځه خو مې مړه ده زوی ده کوم ځای نه راشي یا الله زما دې ټوبۍ نو ډېره ګونډلو سنډاله مې ورکړې وایي تاسو بیا نه کوئ او ګوهر به یې نه کوئ نو ولې موږ بیا ولې واده نه کوو زما له مې پلار داسې ښایسته چینې کړې ده که دې ولیده که نه نو حیران به شي دا ټوکه مې وکړل په بل کلي کې د فقیري لور بای قناته یادې او دې خولې ته وګوره هغه لوچې هغه چیټ چې خولې کې نیولي نه خولې نه کوي او تا یې درکړه ډېر ظلم یې وکړه چې دا یې وکړه وایم ما له به ښځه خلک نه راکوي زما پلار دې خدای لري داسې ښایسته جینۍ راکړه ښایسته میخکې یې هر وخت په پوزه چپسه کې هغه پوزه کې مسکین یې هغه چخی یه زوی ته په حال کې بیا خولې مه واده این ټوپک ته شپې به خو یې دمه وټاس درو باسم سړی هم داسې کار دی بچی کنه چې واده که خې را جوړ شو کله دی کله دی لا وای توانه ها داسې کار دی کنه دوی خو موږ ته د واده قصه اوس کوي کنه خو یې دنې مړه دا وکړه جینۍ یې وکړه موږ یې نیو خبر کړی سره موږ ګورو یم ډېر بد هم وکړلو یا بچی داسې کاري چې څونه ملګري ستاسو یاران دوستان چې سي بس تاسو دا کار بس مونږ اوس نه منو خبرې به ډېرې نه کوئ خبرې ډېر او سره یو خبردار یاست چې تا نه منو دا لرې په چاړه باندې وباسم باقي ما داسې چت نه مه خفه کېږئ راځئ چې د واده دې نیټې پسې وګرځو نیټې خو لا پاتې دي واده ته کم از کم د یو څلور شپږ ورځې دي داسې کار دی که نه یم په دې واده چې که نه موږ به واده وګرځو بېغمه شي موږ به په ساده وګرځو ښه تعجیب ولې سبا وکړه یا بچی کو یاران دوستان مې بس ورته وړه به او راتلونکي اتوار له سنګي پارس واده دي بس صحیح ده ها اوس سنګي پارس سنګي پارس له خدایا پاکه زوی دې راکړی تیار مې وي خو زه اوس چې به جینۍ بې غرقه شو بد غر کېږي ولې زموږ ولې خصتونه خلکو ته وکړئ چې ټول خلک ښه په جرګو جرګو راشي یا خدایا پاکه نو چې دې اوس مونږ سره ګرځي نو دا ست په ټوکو مني یم ست نه مني یم دا واحد چې کوم دی قیامت نښې دي که نه چې دې شرمون له مونږ ستونه کوو چې د واده دی شکر وباسئ نو واده مې دا څېره مې هم ښکلې اچولې لارې به دا خو لر که که نه لرې که که نه یاره دا خو دې ماله وچوله دا خو ماله زما د ډېر دا خو دې ډېر بد وکړل کاله نو داسې کار دی که نه چې ستونه کوو بیا ماما او دې به دې کلي ته ور ستونه وکړو او ته راسې هغه بل کلي ته ورشه صحیح ده زه صحیح ده زه ورځم او په تا شرمېږو زه لاړم داسې کار ورسره کوو که نه چې ټول عمر یاد ساتي ده خو موږ چې کوم دی نیټې خبره ونه کړه که نه د کوم کسان راوځي که نه نو موږ ورته چې مړه د هغوی چې کوم په روزي او په غوښه کې چې کوم دی جمال کوټه شو یو ټر او پر به وي په دا خبره یې ټیره په شرمونې شرمو دلته د کلي کې دغه څېره ځان لراله زما په کار ده پاکه
بیا رانده ونه لیده دا رانده کې ده کوم کس واده کوي که نه هغه داسې مثلا نښه دی بیا به موږ له راکې کېدي شي په تعلیم نه کوي مړه دا یار مټا غوډې را ده کنه وایم نو خدای داسې ویښته راکړي دي که نه د تیرې نام په شان ویښته خدای راکړي دي وایم ډېر خوند کوي دا مادوري به څه ویښتي ویښته خو زما دي ولې ګټه سم خوند یې وکړ دا خلک ورته ړنګېږي وایم زه به چې د خپل واده ساده وکړم په پړق پړقه السلام علیکم ورخانه وعلیکم السلام څنګه خیر دی دا د کار زموږ مرګوی نه دي څنګه پاره شو دا هغه واده دی بس اوس کې مونږ یې په سټونو ګورو دا کوزه که خبره لکه اوږده ده که نه ها دا ته څه ووایې یو واده له به راځي د څنګه پاره شو څنګه پاره سو او رواني څوارلې واده خو خبره ته بله کومه ته خو چې کوم دی د خېټې سپي که نه ځان چې کوم دی روجو له رسې هغې کې جمال کوټه چوړې ده یو غر پر بدي ګوره ستا خوښه بیا په خپل ځان ده رښتیا ویم که بیا قابو کړي کله موږ چې وریجې خوړل هغې به څه کېږي چې هغې کې جمال کوټه اچوي هر څه پکې چوري خو دا روجې به خامخې خورو موږ نه یې خوړلي دي خوړلي کاکا داسې کار ته خو دا روجې خورې که نه خو که تا د ماشومان د کوناټو هغه واسکټ بیا وانه چې که نه مال نوم بدل که ښه دا خبره ته څه وي بس زمونږ صرف ورکه خبره وینا وه باقي تا مرضي او ورشه څه شو دا خامخې بیا دې خورو چې په پنسل نه ونه بېده نو ته بیا وګورې داسې چل چې بس ستړی یم کړمه داسې چل چې به رونو یوه زما واده دی به که خیر تاسو ټول راځئ او تماشې به پکې کوئ او سمې دغه دوپړې هغه د ډنکو ګډه به هم پکې کوو خامخا به واده له درځو خو اډوانس کې به را سره کې هغه بل ځل دې ورسنو راکړی تجدید به رالېږلي وو وایي اوس خو به یې در کوم هلکه ته به هم راځې او ته به هم راځې ښه زه دلته نه درځم ولې تا ماته وینا کړې ده دا دې درپسې رالم که دا نه څنګه راتلېږي نو داسې روانه مه قدوه مې داسې خوشي کړو زه درپسې لکه داسې پرېږده واده خپل دې غوړ زر دې سناسبت یې والو ویمه بېغمه شه راځې به ښه خاچې به پکې کوي خاچې ډېره ښه ده یو ډنګ ځې یو شکر دی خدای پاکه چې دا نیټه مې کېښوده زلمي زوی مې دی پېغور به راته جوړ شي خو ځان لاره پکې اوس خیر واچي وایم دا جیګونه دا جیګونه د خیره ټولې سادې مې وکړې هر چا ته مې وویل نه زما واده له به په ښه درود راځې یاره یا خدایه پاکه نو یو خبرې ته خو مې پرېږده که نه وکړه ده څنګه پاره څه بچي هغه ګلالي ته هم دې ویلي غواړي ګلالي ته خو مې وویل دا جیګونه ومې وي یا بچي یو کار وکړې شاګوله او ګوليه دې بوزې او دا ویښته وایي له ښکلې شاوالې که ته د اس پیله کېږه نو دا خو دغه کومه ټوغه اله دا خو به د شوي ټوټو هغه مشین نه کټ کړي دا خو به هغې ته نیسو یو ورځ پاتې شوه سبا که خیر ډولۍ را بس بویزه دا ویښته وایي له ښکلې واړه کې دا ته ووایه کنې دا ستا خپل زوی دی او یاره خپل مې دی نو دا ولې سې غټې ته کمزورې مریم دې چې پیدا شو که نه نو څه چلو خبرې څه چلو اما چې ستا تلیني دقه شان یو کمزورې کمزورې نو بس بیا یو کار مې وکړو څه بس داسې کار مې وکړو چې یو لنګه خره مې ورله واغېسته خراب هو که نه ولې نو بیا نو بس هغه مې لشله او یو بوتل پی مې ورکول داسې جوړ شو دا دتونه به که کله خرو دي کله که एकदम غویمه شي بچي خو کوچې وي نو خو سنډا شو ما د خبرې ته غوږ کېږه سړیه کله چې انسان ګوره پیدا شو دا کمزوري نو دا ګوره دوی ده دا به ورکوې خامخا دا جیګونه دا ځکه زما دا شونډې م کله ناکله نښلي دا چا ما له تغذیې پیدا کړي دي یا زویا بس اوس خو انسان یې که نه چې غاښونه نه شي کوي هغه خر چې کوي هغه چغه ویه ځه بچې ځه بچې خفه کېږه مه که نه خو یو پیډر ګورې تا په پټه والې دی ډېر ګوره بس زما څه به نه ویم وشرمېدم
داسې کار دی که نه بیا به زه ناپلاله لر کوم ښه ناپلاله خو ته لرکې ولې نیخاني ته بوډو که نه اوس به دا په پاستر لر دا خوله داسې ووایم نه یا نن سبا یو نوم څه لوپېلي داسې پیسې شته نه نو چې نشته نو ما به له بندوبست کړی دی نه نو ولې تاسو ما دلته سرونه خرایاست داسې غوړې سر نه ورکوټې کوم نې داسې خریم ما د به نیخاني ته بوځه ما د به کریمون پورې کړي او رنګ به مې تک سپین شي زما یو خبره منې یم ته غواړې چې ستا نه وي ستا سم خوښ کړي او که نه نن سبا یو ناویانې چې کومې جینکۍ دي که نه کټاګان خوښوي د انګلیش د فلمونو هیرو به ښکاري نه زه خو سره نه خورم چار یې مخله کو مونږ پینټ هم ورکو که نه همدا شی وي نو خو معلوم خو ګورې سره خو نه خورم ما نه خورئ اوس پرې ډېری کې ټخته کومه که نه اوس ګورې سره نه خورم چغې مو چغې بدي ښکارې خلک دي اوبه نشته داسې راکه مړه اوبه مو به پرېږده پوچه پوچې پیوه خوله مه چینګوه مړه که مړه کوه یم داسې کار دی که نه چې تا دا سر کټا کړه ته به ډېر ښکلې ښکاري ستا ظالمه خپل حسن نه دي لیدلی ښه او غم مه کوئ دا دی تیاره ده کالام ګټه به وي ګوره ورته پټه شو اخري کوپړې وای داسې شنه کوپړې ده اوس خسته شوې ښه مه کوه ګرم دی لا صبر وکړه هغه نه یاد چې هغه مالش کې ولګو کړم نه بس زما نیکه چې کوم کنه خپل غټ قصب ګورو ښه وای مړې کړم ځه او چې څنګه ناوی وویني که نه ورته ډارې کې هغه دوپټه ورانې کوې تا مې داسې ګوټه ویم یو خبره پاتې ده یم چې کله مخکې مونږ ماشومانو سره مو کټاک که نه ځه ځکه یاد دي که نه دی مونږ ته بیا ارجوستي نه کوي او چې بیا مو ته یاد دي دی مونږ ته هرې غمې خادی وي راځه منې کو نه راځه څوک یې لکه بسه داجی کوله ستا زوی جنګي پارس یم وایي مشرق ولګې داسې چلو شو وایم داجي کوله دا هغه دوه و هغه ګل خان او صادقي رانه سر وخورې و دا ګولي او شاګولي خدای دې بیخ او بنیاد وباسه سبا یې ډولۍ را وایي بچې دا څه دي بیا داسې ښکاري که نه لکه د دې کونې ده چې سړی د خټېلې وویل کړي وای داجي کوله وایم داجي کوله په دې به سیره او سینګه تړم سیره مو د خبر کاڼیه پاسه پشه پاسه وځه خدای دې بیخ وباسه په شرمونو یې وشرمولم د ګل په شان ویښتي و دې داسې جوړ کړل اوس په دا خلک څه وایي دا اوس ټیم دی سنګي پارسه یا ګنجیا خدای دې بیخ ته ګنجي وباسه بهر وځه داجي کوله وایم بهر ګرځېدي نه شم داجي اتا دا ناسه وای بیا په تا کې لږ غیرت وکنه نو هغه دوه ماشومان به تا سر نه خرو او غیرت ته کشته لږ غټ شوی کنه داجي کوله تماچا وسره دس اشتمه ګینې په ایمان چې دواړه مې یو بل سره یو ځای کوله ما ته معلومې د ګوندلو سنده هغه پس غوړ یم داجي کوله چې ما پسې لاړ شو کنه ګوره سبا واده دي نو بس چې ځان راوړو سویزرې راوړو نو ما سره په ځخ په خپل لاړ او را پښې نه داجي کوله بیا مې څوک دوکه کی دوه به سره راځو ازه بس دا کونډه په دې پښه راځه په بلا تا کا کونټه داسې دا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې اخی السلام علیکم وعلیکم السلام ما داجي کوله ډېر ښایسته ستورو پرته کېدا براله دا سوري دا په څلوېښت زره نه سړیا پکه شو پکش په شپېته زره په شپېته زره خلاص کار دی که نه دا له مونږ د کوم 2,000 روپۍ میاشت ټیک وه او باقي راپسې ولیکه نو باقي به تا پسې ولیکم خو څوک به راکوي ما داسې چل دی کاکا خفه کېږه مه که نه زما د پلار به یې درکوي او که بیا در نه کړې که نه نو دې به پکې درسره کېنو نه نو واده خو ستا دی او ګانګې پکې ما نو یم ګوره داجي ګوره په تاسې وخت تېر دی به ده سره ښې که نه
دلته وسکه دا خو دې ظالمه چې ژوند دې ان شاء الله در به غم کوه راجو کاکا خپه کېږه مه دې بدنه مچان شړي راشه بس بیا هم صحیح ودا خو زمون من کینو نه پریکه دا کاکا دې پریکو تاسو بیا مارته ډېر کدا پسوړې کاکا په دې موټر سایکل به وړو کړ موټر سایکل یې څنګه دا خو میراث کې نو بس کاکا زما ماتېږي ستا خو نه ماتېږي دا چې ګلو کېږي دا په موټر سایکل یې راته کېږي ورغې جوانه کاکا نه ورې کا خزا دغه دې خوا که دا تا به ته دې دارونه دې خوا کوله څه شو هغه پړې دارې دا به تاسې یا الله خیر پکې زه به زه الله مل شم هلا وړي پکه راخته شي چینچی ولا کو چینچی یا دا چې ګله په خدای باور ته که ما سره یوه روپۍ نه ولري دقه 2000 روپۍ چې کاکا له مې ورکړي دغه دې نه تاسو ځئ کاکا ما بیا لاړو یا پکه راخته شي نو زه خو دې په شرمونو وشرموم چې څه پیسې هغه مې دې کې ورکړي نه کاکا څه کې غورځې نه غورځېږي بس راخېږه دې مخکې دې تورې ته راخېږه یا ظالمه نو اوس به زه په توله کښېنم نو دا چې ګله خدای کړې ناکام دی بس په دې تورې ته راخېږه او که نه راخېږي بیا ما پسې منډې وخه Ahora va, dai quella roba. Prima ma si cerca. Prega. Prega prima. Ada kata al-Fatih. Ya Allah, khair pakai wajah pedaya no. Saya khair. Urta jari, mera la hal dupatta mal mera la hal dupatta mal haji. Awame urta jari, mera la hal dupatta mal mera la hal dupatta mal haji. Haji. Pada negeri Jojin, negeri tanggal wahina. Hey, hey, hey! बता द नगरी जोजी नके तंगल वसीना अलगदार खाना बवादरा गलीना अलगदार खाना बवादरा गलीना हे Ada ubasena Bangal خدای بی خبویا تو واسه نه وقت لگنجیا یا بوده سیاره نکنه مطالعه بسر نخو همارا او شرمیگا یا مدا جی گولا دا بدل بده که خیلی دا دوینا اخلا ما نه جلا جنج رواره بابا ولی جاړي ها نو لور دی واره شنو خوشاله شه نو راځي خان دی کو جاړي کاکا غلی شه دا سیرونه وتیو باته سیرونه تیو باته نه غلی کیږي ډایرکټ شو کدیګه رسېږي واګه ولا څه بس کله کپال پاس مونږ بس خپل رسمونه شروع کوو او رواجونه دا ټوله کیدو ټوله کړه یا بس یې کار کاندولې به اورسو خیر دا بری وځه نه دا دې زوی دا دې مونږ خپل رسمونه رواجونه پوره کوو ale ba کوټه ټوله بوده څه کومه ها دا کارو کړه دا څه کوم دي دا
لګا زمانه پر کې پاتې دي څه پاتې دي ولا خبره پیښونه دا زمونږ رواجونه دي ښه مالا خدای بیخ او بنیاد وباسه نو د پښتنو نه دا رواج پاتې شو دا رواجونه پاتې شو پښتنو ته دا رواج ختم کړه زما خو د ګل په شان زوی تباه او برباد کړه ظالمانو نو دا چې ګوله دا د لږو خلکو سره کړي دي دغو خلکو سره کړي دي که نه خو کم از کم هغه وخت اوس نه دی تاسو له نه دي پکاره بس همداسې کار دی که نه د نن نه پس موږ له پکار وي چې دا رواجونه پرېږدو او خپلې خادۍ چې کم دي هغه داسې کار وکړو چې کم ظلمي چې هغه سره موږ لاس امداد واړو او داسې قسمه رواجونه ونه کړو بالکل به نه یم زما خو م تبۍ وکړه